بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. تاسو ټول قدرمن مینوالو ګران کتونکو ته زه صابون ننګرهاري د زړه له کومې د لوی اختر مبارکي وړاندې کوم. الله پاک دا اختر زموږ په وطن کې د خوشحالۍ، د امن او د سوکالۍ لامل وګرځي. الله پاک د تقرب او د نږدېوالي حاصلولو په موخه باندې د یو مخصوص څاروي حلالولو ته قرباني ویل کېږي. سربیره د دې چې دا یو ابراهیمي یاد دی، دا د الله پاک په لاره کې د یو سرخندنې او د مننې ادا کول هم دي. بډایان چې کله بېوزلو کې غوښه ویشي، دې سره په مسلمانانو کې د دوستۍ او د ورورولۍ احساس پیدا کېږي. غني او فقیر دواړه په یو ځای باندې خوښي کوي چې دې سره په معاشره کې امن او سوکالي منځته راځي او پیدا کېږي. نن مې په دې پلمه چې د لوی اختر ورځ وه، غوښتل مې چې یوازې دودیزه لیکنه خپره او تاسو قدرمن مینوالو کتونکو ته خپلې نیکې هیلې وړاندې کړم. خو بیا مې ویل چې د ویډیو له لارې تاسو سره د زړه خواله وکړم. لنډه کیسه دا چې زړه نازړه ومه، نه پوهېدلم چې څرنګې د کیمرې ته ودرېدو توان ترلاسه کړم. هغه خوښي چې په زړه کې نه وي، نو په خولې اظهار تش تظاهر او ریاکاري ده. د خپلو ولس، د خپلو هېوادوالو په اړوند د هغه خندا او د هغه خوشحالۍ ګمانو نه درواغ ښکاري. خو دا چې د خوښۍ او د خوشحالۍ په ورځو کې د غم او د هیلو په ورځو کې د ناهیلۍ خبرې کول هم ګناه ده. نو موږ خو اختر د اختر په څېر د ټولنیزې خوشحالیو په چاپېریال کې هېڅکله ونه مانځو. پاتې شو زموږ مشران، هغوی له دا پخواني وختونه یو خوب ښکاري. موږ خو هغه خوب هم لا نه دی لیدلی. هر کال هر اختر موږ الله پاک ته لاسونه لپه کوو، الله پاک ته ژاړو چې الله پاکه دا اختر زموږ په وطن کې د خوشحالیو، د ښېرازیو، د نیکمرغۍ، د امن، د سوکالۍ پیلامه او د ناورینونو پای وګرځي. خو دا چې زموږ اعمال دومره ټیټ، زموږ زړونه دومره خیرن، زموږ ژبه، زموږ زړه یو نه دی، د دې په وجه باندې د قبولیت درجې ته نه رسیږي. دلته زه یقیني طور سره وایم چې څومره غمونه زموږ په افغان ولس، زموږ په افغان وروڼو باندې تېر شوي دي، که دا چیرې په رڼا ورځو باندې راغلي ول، نو هغوی به له یو مخه په تورې شپې بدلې شوي ولې. قدرمن وروڼو، که چیرې نن سبا موږ وګورو، نن سبا د ټولنیزو رسنیو د سوشل میډیا دور دی، موږ ټول پوهېږو چې په څومره غټه کچه باندې او د څومره لوی مودې لپاره چې په افغان ولس، افغان قوم چې د ژرندې د دوو پلو لاندې لګیا دی ځپل کېږي، داسې یو بل ولس یا داسې یو بل قام نشته دی. او د دې بیا هم یعنې دې سره سره چې افغانانو د څلورو مسلسلو پرله پسې له څیزو را په دې خوا د دې ازموینو او امتحانونو سربیره خپل تشخص، خپل ناموس، خپل ایمان، خپل حیثیت او د امت لپاره د سرخندنې داسې نښې نښانې پرېښودې چې د اسلامي تاریخ تندی ورباندې ښایسته ښکاري. ګورئ، نه مو که لوږه مو وژني، که دا وبا مو وژني، که نور قدرتي آفتونه مو وژني، دا ټولې وژلې موږ نه شو راکولی، موږ نه شي ختمولی. خو د نفاق او د بدبختۍ د ضمیر او د وجدان خرڅونې دا مرض به موږ د نقشې څخه به بلکل ختم کړي. دلته اجازت راکړئ څو دا ووایم چې موږ له پکار و چې موږ د دې څلور لسیزو د بدبختیو څخه موږ عبرت اخیستی وی او تیر په هیر غاړه غړۍ
او د یو جسم داسې یو بیلګه داسې یو مثال قایم کړی وي چې په دنیا کې د نورو محکومو او د نورو مظلومو هیوادونو د قومونو لپاره د لارې مشال ګرځېدلی وي. خو نه کومه ناغېړي ده چې موږ کې نشته دی. دلته د مونږ لفظ ځکه استعمالوم ځکه چې زه نه غواړم یو اړخ ته زه لاس ونیسم یو اړخ ته زه ګوته ونیسم. موږ ټول پوهېږو چې سپین سپین دی او تور تور دی. کوم قام کې چې د مال په بدل کې مال نه بلکې ضمیر خرڅېږي، په کوم قام کې چې د مینې په ځای کرکه خرڅېږي، په کوم قام کې چې د دنیا او د دنیوي مادیاتو په مقابل کې ایمان او دین لګیا دی خرڅېږي، په کوم قام کې چې وینه ارزانه اوبه ګرانې، په کوم قام کې چې د انسان وژنه د ماشي وژنې عمره هم ارزښت نه لري، په کوم قام کې چې د پردو لپاره جی جان قربان او د هغوی لپاره سر ټیټول او د خپلو نه سر وخل سر پرې کول وي. نو آیا هلته به اختر وي که نه؟ اختر صرف دا دی چې څاروی مو راوست، هغه مو ذبح کړل، ابراهیمي یاد مو تازه کړو او د قرباني فریضه مو د قرباني وجیبه مو پر ځای کړله، اما د قرباني د روح څخه مو ځان خبر نه کړو چې دا څه معنا لري. قدرمنو ورونو او ګرانو مینهوالو، راځئ چې خپل نفساني غرایز، خپل ځان غوښتنه، خپل خواهشات، خپل تکبر، خپل لویي، هغه فحاشي بېدیني د هغې څخه مرۍ پرې کړو او همدارنګې یو بل سره د مینې اخلاص د خالق متعال د رضا لپاره یو شو، اتحاد وکړو او په خپل منځ کې د مینې معیار صرف او صرف د الله پاک کتاب او د هغه د پیغمبر اوامرو پیرداري وګرځو. قدرمن ورونو، تاسې ټولو ته زه ښې شېبې ښه وختونه غواړم. هره ورځ مو اختر مو بختور شه. ستاسې ورور سبو ننګرهاری. الله پاک